أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق النبي الكريم. درود شريف हुआ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو دغه اجتماع حاضرین و مسلمانان ورونو د وړي او د لوی دورې فضلاو محترمو دوستانو طالب علمان تخصص ماشاءالله الحمدلله تخصصم دی او حفاظ دی مجودین قاریانم دی یو خشتخ کل گلدسته جوړه ده هم د حدیث مبارک هم د فقه او د قرآن شریف د فضلو زمارونو په ما ډېر ګران او زمونږ د ټولو مشر او یوازې د دې وطن نه د وطنونو د علماء استاد د ملکونو د وطنونو د علماء استاذ العلماء استاذ المحدثين شيخ المحدثين شيخ الحديث حضرت مولانا حافظ انوار الحق صاحب زید مجدهم تشریف فرما دی کہ دیو عظیم ادارے دارالعلوم دیوبند ثانی داغی محتممم دی او بیا دا التا شیخ الحدیثم دی او دا زمانو داسے یو فنی عالم الحمدللہ طول فنون علوم درس کردی او زمون د ستاسو د ټولو مشر دی د علماء او محدثین او استاد دی د هغې مخکې مونږ له خبرې کول دا مناسب نه دی خو به هر کیف د هغوی حکم دی او د هغې امر دی نو زه به یو دوه خبرې ستاسو په مخ کې عرض کړم. علماء کرام نورم تشریف فرما دی بالخصوص زمونږه ډېر ګران قدر رول حضرت مولانا حامد الحق حقانی صاحب زید مجدهم هغوی تشریف فرما دی نو حضرت مولانا بلال الحق صاحب دی داسې نور علما را روان دی ورځي زه صرف تاسو ته د دې حدیث متعلق یو دوه خبرې کوم. هغه د باب او د حدیث اوږدې خبرې په مشوره د حضرت محتمم صاحب درته نه کوم ځکه عوامي مجلس دی نو چې موږ په هغې کې دا صرف دی او دا نحو ده او دا بغلاغت دی او دا ربط دی او دا خاتمه ده او بدایه ده نو د عام دوستان په هغې نه پوهېږي. خبرې به نه کوئ ښه خبرې مه کوئ بس
ما یو ځای کې د بخاري شریف ختم کو زنانو ته مې د زنانو د بخاري شریف ختم زمونږ رشته داران نو زمونږ کور والا هم راغلي وو هغه کور د زنانو نه ډک و سړي هم ډېر راغلي وو زما یو وخت سوراب احمد اجي صاحب خدای دې وبخي د هغه مدرسه وه نو موږ شروع وکړه نو ربطونه دي نو دا صغرا ده او کبرا ده او دا دي ښه خواري مې وکړه چې کور ته لاړم د شپې راته انیس احمد والده وایي وایي دا تا څه وې ما ټیپر خرڅول ما څه وې خو د بخاري شریف ختم مې کو کنه وایي قسم په خدای سره ځان ستړی که یو ښځه پې پې شوې ښځو ته ختم کو او تا ویل صغرا ده او کبرا ده نه صغرا پکې د چا نوم دی او دا کبرا پکې د کومې بیبي نوم دی یاره ما وی واقعي بیا به داسې نه کوو نو عام مجلس کې داسې ساده پښتو کې به راته یو څو خبرې وکړم او حضرت محتمم صاحب هم دا خواهش دی چې حدیث صرف یو ترجمه وشي او عامې خبرې وشي زما وروڼو د ټولو نه خو لویه خبره زه ستاسو مخکې ږدم د عوامو ته مې مو د طالب علمانو ته مې دا دارالعلوم یو جامعه ده جامعه اشرفیه او په دې جومات کې یو پټونی غوندې مدرسه وه لیکن نن دې مدرسې له الله یو ډېر لوی مقام ورکړ الحمدلله وایه ټول ډېر لوی مقام دی له خدای ورکړ او د پخوانه د دې مدرسې مشران زه پیژنم مې اورېدلي دي د ګرامي قدر شیخ الحدیث حضرت مولانا اشرف علي قریشي صاحب محتمم و مدیر جامعه هذا والد محترم و چې یو پاک انسان و یو بهترین عالم و خطیب او مصنف مؤلف حضرت مولانا اشرف علي قریشي صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه او داغه نسبت ته چا سره دا سوچم پکار دی نسبت زمونږ د استاذ ګرامی قدر شیخ الحدیث چې داغه ته فرشته صورت و سیرت وی استاد العلماء بانی او محتمم د دارالعلوم حقانیه یو شریف النفس او ذکی النفس شخصیت د علوم الدریاب او سمندر حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه سره نسبت د دې باباجي حضرت مولانا عبدالودود صاحب رحمت الله علیه زمونږ د باباجي سره تعلق و حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه سره دا نسبتونه ماته معلوم دي دې مدرسې دومره ترقي وکړه الحمدلله دومره ترقي چې تاسو مخکې د هغه پښتانه وئ زه خو به هغه خراب سخام متلو نه کم خو ښه به یې وکړمه چې وی اختر په چا پټ نه دی اختر هر چاته معلوم دی نو نن موږ له د دارالعلوم جامع اشرفي صفت ته ضرورت نشته نن د دغه ادارې صفت ته هیڅ ضرورت نشته د دې ادارې صفت دغه پټکو والا فوزلا او طالبان دي چې تاسو یې وینئ دا نښه ده بس هلکه دا باغچه چې ده په دې کې میوه شته او که نشته هلکه دې باغ میوه نیولې ده او که نه ده نیولې مړه وایي صبر سره سر ستړی کوم راځه دې باغ ته وردننه شه خپله به راته پته ولګي چې میوه پکې شته او که پکې نشته نو موږ وایو د جامع اشرفیې صفت به موږ د کم ځای نه کوو هلکه دې کې طالبان شته که نشته او دې کې کم سبق ویلې کېږي نو راشه جامع اشرفیې دا ګلان وګوره دا د دې ثمرات دي د نتایج دي دا د دې جامعي فضلا د حدیثو د وړې دورې د تخصص د تجوید د حفظ دا ټول ګلان وګوره نو تا ته به پته ولګي چې د جامع اشرفیې پېښور نمک منډۍ هغې باغچې ګلان نیولې دي او که نه دي نیولې دې ته وګوره نو ته به خپله محسوسه کې هغه خلق به محسوس کی چې د ادارې سره مینه کوي هغه خلق به محسوس کی چې د ادارې له پیسې ورکوي تعاون ورسره کوي دعاګانې ورته کوي محبت ورسره ساتي نن به هغه خلق په دې خوشحاله شي چې زمونږ په دعاګانو
زمونږ په تعاون زمونږ په چنده الحمدلله د رسول الله صلی الله علیه وسلم بېشمېره وارثان تیار شو دا د خدای فضل او کرم دا ولې نو دوه وجې ستاسو مخکې اقدم یوه وجه د مشرانو دعاګانې مولانا ارشد علی قریشي صاحب ته خپلو والد صاحب او نورو مشرانو دعاګانې کړي چې په دې کم عمره کې هغه نه الله دا دونه خدمت واخلي دې جومات ته وګوره د مدرسې دې رونق ته وګوره او اصل رونق دې طالبانو ته دې پټکو ته ګوره دویم څه شی دی دویم اخلاص بنیادي طور د انسان دپاره دا دوه څیزونه دي اخلاص او د مشرانو دعا قسم په خدای کې دا دوه څیزونه درکې وي هېڅ څه مه غواړه الله به دله بړایین درکوي او الله به دله قبولیت هم درکوي حضرت امام بخاري رحمت الله علیه له چې دا دومره لوړ مقام الله ورکړی دی د څه د وجې نه ورکړی یو د مور دعا وسه ماشوم دې په سترګو ړوند دی او د مور په دعا خدای جوړ کړی مور ځان سره بوتلی دی مکې مکرمې ته او په مکه کې پرېښی دی چې زه بچې لګیا اوسه او تکړه شه د حضور پاک احادیث را جمع کا په خدای دا د مور دعاګانې او چې مور ترې را رخصتېده یو ماشوم بچې یو رکوټی بچې په مکه کې او چته ازبکستان څونه مسافت لري هلته یې پرېښود د مور دړه نه یو خدای خبر ویې مې ورته وی بچې په دې خو به کلونه لګي چې ته دا حدیث جمع کې او دا علم حاصلې کلونه به لګي چې ته بیا واپس خپل وطن ته راشې بچې زه به جمدیم او که زه به مړیم چې زه به ستا دا مخ بیا ووینم او که نه خو تکړه شه او دعا یې ورته وکړه د بیت الله په خوا کې وی دلته ابراهیم علیه السلام د خپل بچي او د هاجرې بیبي دپاره دعا کړې ده الله حفاظت کړی دی او الله ته یې وسپارل افوضه الیک عند بیتک یا رب فاحفظه بما تحفظ به عبادك الصالحین الله داسې حفاظت زما د دې بچیو کا د نیکانو بندگانو چې څنګه حفاظت کې دا د مور دعا شو دویم اخلاص و په امام بخاری کې کم محتمم کې چې اخلاصي مدرسې له خدای ترقی ورکوي اخلاص نی یو کال دو مدرسو چلیږي بیا آخره کې بند شي زمون شیخ مولانا علامہ عبدالحق رحمت اللہ علیہ کے اخلاص ہو مدرسہ کم دیتا دا علوم حقانی و رسید زمون شیخ حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ کے اخلاص ہو مدرسہ کم دیتا اللہ و رسول او زمون اس موجودہ محتمم صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا انوار الحق صاحب زید مجدہم کے اخلاص تھے مدرسہ سمر پر و نقروانا رستر و دا ترقی دا اخلاص تے زمارونو محتمم کے اخلاصی مدرسہ بچلے گی مدرس کے اخلاصی اللہ با قبولیت ورکائی طالب کے اخلاصی اللہ با علم ورکائی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة عام اڈر دا اللہ چیزان کے اخلاص پیدا کے امام بخاری لنبے حدیث کے دا بخاری روزی دا انما الاعمال بالنیات فمقاصدو کی یو مقصد دا چیزان کے اخلاص پیدا کے دا اخلاص ہو پہ امام بخاری کے ما دا علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ نوری دلی چھے اغا زمانہ کے سمر دنیا و ٹولے قتلی دا دا دی کتاب دا پارا و دا حضور دا حدیث دا پارا کہ دے را جمع کری دی لکلی دی و یاد کری دی اغا زمانہ کی جی سمر دنیا و نٹولے کتلی دا نا فلینکوچو نا جہازو نا چنگچیو نا موٹر سیکلو دا پیادو یا پاسونو یا پوخانو سفر یا پا دریاب کی پکشتو سفر دا اخلاص دا وجن امام بخاری اللہ کم مقام ورکا کم زیتا خدای پاک و رسول بچے ځان کې به اخلاص پیدا شکر دے الحمدللہ ګوره دا یو خبره تا کوم دا الله فضل دی چې نن زمونږ په علماو کې زمونږ په طلباو کې هم دغه اخلاص شته دا نه چې اخلاص نشته دا هغه اخلاص برکت دی چې علم ورځ تر ورځې په ترقۍ روان دی ډېر خلک وایي که نه ما ته مخکې رضویم چې هغوی یاره جي بس قیامت رانږدې دی
داسې ورپېد قیامت مې غلې کې نه خوار شي هسې مونږ یاری قیامت به راځي خو خدای چې کله به راځي نږدې نه دی ښه لرې دی یو ښه دی دا نه تا ته ټیلیفون وکړو یاره جی دا قیامت نښې دي او قیامت راځي مې څه چل به وشي وایي دا هر څه به تباه شي او ختم به شي نو مې ختم به شي که نه ته به هم پکې مړه شي مونږ به هم ختم شو قیامت دی مونږ هسې بېسه ډله سره پاره یاری قیامت دی او قیامت دی راځي به قرآن وی سنت وی چې څوک منکر دی کافر دی راځي به خو لا ډېر لوی مزل دی قیامت ته رونو ډېر لوی مزل دی قیامت ولې مزل ورته ولې ډېر زیات دی نښې شته وړې وړې ډېرې نښې موجودې شوي دي خو مزل ورته ځکه زیات دی چې الحمدلله د دین کار هم ډېر پتې ځای روان دی هر کال په زرګونو نه په لکونو حافظان جوړېږي هر کال په لکونو عالمان جوړېږي او سړي خو څه کوي چې د دنیا زنانه حافظانې شو قاریانې شو عالمانې شو ورځ تر ورځه سخت کال غالبا ما واورېدل چې د وفاق سره کم رجسټر حفاظ دي رجسټر حفاظ په وفاق سره 1 لاکھ او څه د پاسه 11,000 هلکان خدای پاک حافظان دا قیامت به وروستو راځي یریږئ مه ځان به ساتو د قیامت د نښو نه به ځان ساتو یره به هم کوو خوړه کې راولو خو الحمدلله دین په ډېره لویه تیزۍ روان دی په ترقۍ روان دی مدرسې ډېرې شوې حافظان ډېر شو عالمان ډېر شو عالمانې ډېرې شوې او دا ولې دا اخلاص دی شو که تاسو کې هم شته زموږ علماو کې هم شته ما ته یو زنانه ټیلیفون وکړه د علوم حقانیې کا جامع حقاني د دستاربندۍ په دغه یو ورځ مخکې ما ته ځان یې م راته وښو چې د کوم کلي راته وښو ما ته ویل چې مولانا صاحب زما زوی دی او په جامع حقانیه کې تاسو سره فارغېږي دې وخت کې په ژړا شوه چې د زما د زوی نه به ملا جوړ شي ملا وي دا خلک کنه ملا به جوړ شي داسې سلګۍ ووالې چې د هغې په خبره نه پوهېدم ما وی خورې لږه جړه په قلاره که ما ته ووایه څه ویل غواړه نه وي هېڅ هم نه وایم مولوي صاحب دا ماشوم ما ته یتیم پاتې و یتیم زما خاوند مړ دی او زه کونډی یم ما دا خپل بچی علم پسې وویسته چې په دې خپل بچي زه علم وکړم وی سبا یا بلو تاسو سره په دارالعلوم حقانیه کې دستاربندي رپټکې به په سرای مولوي صاحب ما په پردو کوڅو کې لوښي انځلي دي پردو کورونو کې مې جامې وینځلې دي ما پیسې ګټلې دي ما پردی کورونه جارو کړي دي ما پردي ماشومان په دې غېږ لوګولې دي او ما پردي ماشومانو له پوزې پاکې کړي دي ما 200 روپۍ ګټلې دي په دې زوی مې لګولې چې زما د دې زوی نه خدای پاک ملا جوړ کړي د اخلاص زما وروڼو دی او که نه دی بچي خو ما له پیسې ګټلې شوې ما خپل ډکې ویم چې دا بچی دی مور خو کونډه ده او نور وروڼه یتیمانان دي دکه مزدوري کوله بلا پیسې وله ګټلې شوې دکه دیاړي کوله بلا پیسې ګټلې شوې مور خو ماشین بوځې مصرانو سره یې کي د چل به م دکې وله 100 روپۍ به مو ګټي راله دا د مور اخلاص دی د یو بچي اخلاص چې راشي د یو بچي اخلاص په ټوله مدرسه کې برکت پیدا کوي مولوي صاحب ما پردو کورونو کې مزدورۍ کړي دي ما دې بچي ته وی چې څه جامې هر څه چې ستا وي ډوډۍ دا به بچی د تا له در کوم خو ته مهرباني وکړه چې تا نه خدای ملا جوړ کړي داسې په سلګو یو جړل چې د ما د بچي نه به ملا جوړ شي او که به جوړ نه شي ما وی خورې چې تا ورته دعاګانې کړي دي ما ته وی دوا وی زما د ړنه ورته دعا ښیږي ما دې بچي له خدای ته جړاګانې کړي دي چې الله ما سره خو 2 روپۍ نشته زه خو دې بچي له لګیم مزدوري کوم زما خاوند مړ دی ما چې ستا ورته دعا کړې ده او ستا دا اخلاص دی انشاءالله د دې بچي نه به په مستقبل کې خدای پاک لوی محدث او مفتي جوړی که خیر انشاءالله ما ته د نعمانیې د مدرسې ناظم یو وخت کې ټیلیفون وکړو د یو کال 2 خبره وی دی یو طالب دی ما له ګوتمه راکړه دا په
سرو زرو ګوته ګوتمه چې دا انګوټي چې دا خرڅه کړه په ښه قیمت به یې راله خرڅه کې زما مور را کړې ده چې دستاربندۍ کې پې ځان له خپل انتظامات وکړو مې پام کوو چې خرڅه نه کې سبا دا طالب هم راوله ته هم راشي طالب راوسته ټولو طالبانو مخکې مې ودرو مې بچې راوباسه هغه ګوتمه هغه انګوټي ګوته راوباسه چې راویې ویسته ګوتمه وه مې دا کوم ځای وه په ژړا شو ما ته مولوي صاحب بس پرېږده وه نه بچې ما ته ووایه وی دا مې مور د ګوتې نه راویسته او ما له یې راکړه چې بچې نغدې پیسې کوې نو ما به درکړې کور څه شته ستا به میلمانه راځي ځان له به دستاربندۍ له چوک جوبه موبه سپلی جامې واسکټ برابرې میلمانه به د نورو ملګرو هم راځي ستا به هم راځي نو تا سره به پیسې نه نو بچې دا ځان له خرڅه کا او د خپلې دستانبردۍ مراسم پې ځان له پوره دی راکړه بچې د مور د څه حال و چې دی درټول ما ته وي بس مولوي صاحب دا خبرې ما نه ما پکې غرض دی ما ته ووایه هغه هلک ډېرو ژړل ټولو طالبانو مخکې د نعمانیې طالبان پې دغه 1200 ګوان ویې ژړل ما ته وی چې دا مې مور رستا نو ډېر زیاتې وژړل وی مولوي صاحب ګوتې پسې نه دي ژړلې د خوشحالۍ نه یې ژړل نو ډېر یې وژړل چې بچې ارمان چې نن زما په کور کې دومره څه وې چې ما تاله درکړې دا ګوتمه ده دا دې راله پلار اخیستې وه د ښځو سره زر زړه کېږي چې ورکړي دا ځان له خرڅه که ما یې بچې دا به نه خرڅوي ستا د دستاربندۍ چې څومره خرچوي زما دوستان شته شکر دی خپل هم به تعاون در سره کوم او زما را طرف دا به یوسې دا به دې مور ته واپس په ګوته کې دا به وله ورکړي دا د مور سره ستا د پلار یو نښه ده د اخلاص دی په یو مور کې هېڅ هم نشته دا بچې که زه مزدورۍ ته ور واچوم دا بچې ما له دروازې 1000 روپۍ ګټي 1500 روپۍ ګټي ما له دې ونه ګټي زه به مزدوري وکړم زه به خواري وکړم خو چې زما بچي باندې خدای پاک علم وکړي دا درته زه خپل چشمدید وی قسم دی یو زنانه ما ته ټلیفون وکړ مولانا صاحب وی ستا بیان مې واورېده چې په بچو علم وکړې زه په خپل بچي علم کول غواړم په ده به څونه خرچه راځي د هغې دا خیال و چې پرایویټ سکول کې خرچه راځي دې کې به هم راځي زه خو کونډ یم عام راته وایي کونډ یم یتیمانه ماشومان مې دي مولوي صاحب خپل کور به م نشته د بل په کور کې اوسېږم زه بچې علم در داخلوم په مدرسه کې خو چې خرچه به څومره راځي ما سره خو پیسې نشته ما یې خورې 1 روپۍ به دې م نه راځي وی څنګه به دې علم وکړي چې خرچه به نه راځي ما 1 روپۍ به دې خرچه نه کېږي یوه مدرسه به کتاب هم ورکوي مدرسه به بجلی انتظام هم کوي په ژمي کې د ګرمو په اوړي کې د یخو انتظام به هم ورته کوي غرمه او ماسخوتن ډوډۍ به هم ورکوي د چای بندوبست په دې م کېږي هېڅ فکر ونه کړه ما ستا بچی دی دی چې کور ته درځي د جمعې په ورځ زی ذموار یم یو 100-200 ورته کرۍ جیب کې مچو او کال کې به یو 2-3 جوړې لګي زه به چاته ویم دا انتظام به ولو ته په خدای یقین وکړه ګورې جومات کې داسې د خوشحالۍ نه هغه زنانه وجړل وی ښه نو بغیر د پیسو نه به زما بچي له خدای علم ورکړي مې مفتو کې به ستا بچي له خدای علم ورکړي انما انا قاسم والله یعطي حضور پاک فرمایي زه خو تقسیم کوم عطا خو د الله د طرف نه ده د اخلاص دی زم د دې عوامو م اخلاص دی دا شاته چې کوم ناست دي په سټیج ناست دي ګیر چاپېره ولاړ دي د دوی اخلاص دی که د دې خلکو د مدرسې سره مینه نه وي مدرسې له پیسه نه ورکولې موږ مدرسه نه شوه چلولی که دې تعاون نه وی کړی جومات نه جوړېږي دې خلکو تعاون ونه که دا نن 100-200 هلکان نه شو فارغېدلی
دې خلکو تعاون نی نو مولانا ارشد علي قریشي صاحب مدرسه نشي چلولی دا ټول یو ځای شي ګاډي کې انجن دی سټیرنګ دی ټایر دی ګیر دی دا یو ځای شي نو ګاډي چلیږي د محتمم اخلاص د مدرس درس او اخلاص د طالب اخلاص او د عوامو دا چې یو ځای شي د رسول الله مبارک وارثان به پیدا کیږي عالمان به پیدا کیږي حافظان به پیدا کیږي او قاریان به پیدا کیږي بنیادي څیز د مارونو ګورې دا درته درخواست کوم په زړه کې اخلاص پیدا کې اخلاص څه شی دی د طالبانو لغوي اصطلاحي معنا نه کوم خپل نیت خالص د الله دپاره جوړ کړئ سړی چې شات صفا کوي او ګندونه ترې وباسي خالص دقسې الله د رضا دپاره هر کار چې کوي الله د رضا دپاره او د دنیا نیتونه او دا ګندونه دا غلط سوچونه او فکرونه دا ته یو طرف ته کا خالص د الله دپاره نیت وکړه محتمم صاحب خالص الله له چې زه علما جوړ کړم زه فقها جوړ کړم زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان جوړ کړم زما د مدرسې نه حافظ فارغ شي عالم فارغ شي مفتی فارغ شي دا نیت وکړه قسم د الله په ذات پیسه به دې خپله راځي مصرف القلوب الله د خلقو زړونو کې الله باچوي مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جماعت کے ناس دی او سیٹ ورنہ پیسے روڑے پخوا گا ڈبلی روپے وے حضرت دا واخلا دا متال روڑی اب پویشو صاحب کشف ہو کہ دے سڑی سوچ ٹک نہ دے وہ تے زما دی وقت دے پیسو ضرورت نشتا بلشا لورکا وی خصیب مدرسے طالبانو لورکا وی زما پلا سے ورکے پخپلے ورکا کر سیٹ سیب چلا وی زه ګورم زما د مخه خو یې نه اخلې خو چې اوس زه نیم چې اخلې که به نه اخلې نو پیزار کې پڼو کې ورته روپۍ واچولې او لاړ یو ګوټ کې پټ ودرې مطلب یې دا و چې دی به اوس راځي دا پیسې باندې یو خوا بل خوا به وګوري څوک نشته جیب کې به و چې زه به پې اواز وکړم چې وختي دې نه اخېستې ملا صاحب اوس دې واخېستې ننګوهي صاحب رحمت الله علیه چې څنګه خپل اشراق لمونځ وکړو بار راووته او سپلو کې خپه منډله خپه پکې نه ورتله پڼو کې خپه ورکړي خپه چې ویې کتل پڼې ټولې د روپو ډکې دي دراهم هغه غټه روپۍ د هغې ډکې دي موږ ته څوک درهم او څوک څو غټه روپۍ دا نوټ والا نه ټولې ډکې دي اوهو دا ټکې واورئ بچې ټول طالبان یې واورئ عام دوستان یې واورئ خپلې پڼې راواغېستې نسکور یې کړې داسې یو سنډل یو څه وایي ای ګنده ماله چې څوک در پسې لګېدلی دی منډې ته یې ځان نه ورکې او چې څوک در نه تښتي د هغه د پیزار سلامونه کې د هغه خپله راځي اخلاص پیدا کړه سوچ مه کوه مدرسه به چلېږي په عقل والله که دا جومات جوړ شي قسم مې راته وخوړ د عقل په بنیاد خو بجټ به جوړی نو بیا به کار کوي دا عقل په بنیاد والله که دارالعلوم حقانی یو چلیږي دا عقل په بنیاد والله که دا طالبان پیدا شي ولې بجټ نشته عقل دې ته وایي چې بجټ به جوړ کړې دومره پیسې دي دا به لنګر کې لګوم دا د استادانو تنخوا ده دا د بجلی مد دی دا د ټلیفون مد دی دا بجټ نشته د کال په اول کې یو مدرسې سره بجټ نه او کار کوي عقل خبرې نه دي دا د عقل خبرې نه دي دا په لکونو حافظان چې جوړېږي او دا په زلکونو علما چې جوړېږي دا د عقل خبرې نه دي دا د چا د طرف نه دي دا د الله د طرف نه د اخلاص یو دی څوک به دغه کې نه د خلکو مینه پیدا کړه محبت د خلکو پیدا کړه د مدرسو سره خلکو ته زړه کې واچوه چې ته مخلص یې دا پیسې چې تا 1 لک روپۍ مدرسې له راوړې دی خو ستا د کور ډېر لوی کار کېده داسې اخلاص محتمم صاحب کې اخلاص دی مدرس کې اخلاص دی خو زړه نه هغه وباسم چې زما زړه ته زما استادانو راکوز کړي دي هغه شی وباسم چې د طالبانو ته د پیغمبر مبارک حدیث وښیم
د طالب په اړه کې هم د اخلاص دی چې د خو مور او پلار له 100 روپۍ ورځ ګټلی شم نه ګټم دا سپوره به وخورم دا تشې اوبه به وڅښم دا خالي لوګان به وخورم دا خالي کدوان به وخورم خو زه به علم حاصل کم او د عام دوست به هم د اخلاصي زه د پلار د زوی په واده خو لکونه روپۍ په شادي حال کې لګوم د لور په واده خو زه لکونه روپۍ په شادي حال کې لګوم راشه دا پیسې به دې دله واخلم ساده واده به وکړم دا به جامع شرفي له ورکړم دا پیسې به راواخلم او دا به زه دا خادي دا به ډېره سادګۍ سره وکړم او دا به یو مدرسې له ورکړم جامع شرفي له ورکړم داسې ګلدسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان به پرې جوړ شي ریا به نه کوه دا ریاکاري محتمم صاحب ته معمار محتمم ته دا به نه وي چې زه غټ محتمم یم په خدای مې دې قسمي والله بالله تله مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه نه مې په خپله اورېدلي په خپله دارالحدیث کې یو ځل راغی یو طالبانو څه غلطي غوندې شوې وه او راغی دارالعلوم حقاني ته د شپې راغی ماښام ماسخوتن او زوړ دارالحدیث کې ودرېد طالبان ټول را جمع شو زما قسم په خدای الفاظ مې یاد دي وایي طالبانو بچې وایي زما دا پټکۍ چې په سر دی دا ستاسو د برکته په سر دی که تاسو نه وی نو زما دا پټکۍ به نه که تاسو نه وی ما ته به چا شیخ الحدیث نه ویل که تاسو نه وی جامع دارالعلوم حقانیه به نه وه دا ستاسو د برکت دی دقه رنګې دا ګلدسته چې قایمه ده دا ستاسو د برکت تواضع انکسار او د الله د رضا دپاره بس داس ډېرې مدرسې مې ولیدې چې لاړې ختمې شوې نیت ټیک نه وه ډېرې مدرسې مې ولیدې چې د جومات نه راووتې و غټ غټ بلډینګان پکې جوړ شو دارالعلوم حقانیه مثال دی ډېر استادان مې ولیدل چې کمزوري خدای ولا غټ غټ مقامات ورکړل او ډېر غټ غټ مولایان مې ولیدل چې هغه ناستي په دوکانونو کې تسبیح ترونه خرڅوي د علم برکت خطر قسم په خدای ډېر مې ولیدل مدینه شریفه کې یو ملګري بوتلم وی راځه دعوت ته ډوډۍ به درله کوم مې ډېره ښه چې تلو په لاره ماته وی دلته یو فاضل دیوبند یو ډېر غټ ملا دی هغه سره به دله ملاقات ته مو کوم ما وی ډېره ښه خبره وبکو وسه چې فاضل دیوبند یو غټ عالم دی دو خبرې به ورسره وکړو چې لاړو یو ځای کې ودرېد هغه ګاډۍ ودرو وی راځه که نه راکوشي هغه مولانا صاحب سره دې ملاقات کوم مې هلکه دا خو دوکان دی وی د دې دوکان کې کار کوي که نه خدای دومره لوی فاضل دیوبند سپینګیري عالم دلته کار کوي سلنډر هلته دا سلنډر یې خلک بدلي را بدلي دا خپل سلنډر کوز که هغه لی ورکړه ما عالم کم دی وی دا دی که نه دا سلنډر وویل ډېر خفه شو دا فاضل دیوبند دا لوی عالم دی دا ته وایې چې دیوبند فاضل دی هغه ته مې ووایي بس ماله م غوسه راله مې ته دارالعلوم دیوبند فاضل علم دې زده کړی دی مدینه شریفه خو برکتي ځای دی ډېر برکتي خو ته ګیسونه ډکې ګیسونه چې دې لپاره تا علم کړی چار دی خیغم ماتے مولانا صاحب آپ کی آخری بات میں نے سنی بس بس میرے لیے کافی ہے آئندہ کے لیے بس یہ دکان بند کرتا ہوں جاتا ہوں واپس انڈیا درس شروع کروں گا څوک چې د خدای دپاره علم هم حاصل نه کړي د علم برکت خدای نه ورکوي یو لطیفه درته وایم بیا به ته مختصره ترجمه په لاره روان وه لطیفه نه د حقیقت دی یو بابا ما له مخې له راغی د جومات ته مانځلی ته ما ته ویل مولوي صاحب یاره جي بېګا مې خوب نه راته پاڅېدم او دس مې وکړو 2 رکعته نفل مې وکړ سم خوند یې راکړه د تهجدو کې ډېر خوند دی بابا جي دا خو ګوره تا شکر دی چې دا بیماري لږ غوندې خوب نه درته چې تهجدو خوند یې واخیست بیا هره شپه کوه بس انشاءالله سم خوند یې راکړه داسې مزه یې راکړه یو ورځ به بس راته بیا ولاړه ما ته مولوي صاحب یو تپوس ته نه کوم مې څه وی بله شپه پاڅېدلی وم او تهجد دا نه چې بېګا پاڅېدلی وم هماغه شپه یادوي او بله شپه پاڅېدلی وم 2 رکعته مو چې دا تهجد 100 رکعته پکار دی مې خوښه 2 کې 4 کې حضور پاک عموما ته کړي وی ښه ښه که خیر اوس بله بیا راته لار کې ولاړه
یره مولوي صاحب هغه بله شپه چې پاسېدلی وم که نه او 2 رکعته سم خوند یې راکړی هسې دې تهجدو کې به کوم صورت وایي مې خوښه ده چې کوم وایي اوس بل بیا راته ولاړ دی یره جي هغه بله شپه پاسېدلی وم او تهجد یو 2 رکعته سم خوند یې راکړی چې د دې اصلي ټایم کم دی مې خدای او رسول او دې جوړی ته وګوره چې بیا پانسې بیا تهجد ونه کړي سړیه چې ته خېټه دې خوږې د پاسې 2 رکعته دې څه کړي دي چې موږ د نه په لار نه شو تللی 100 رکعته دی او کم صورت دی او په زوره دی او که پټ دی او اوس به وایي چې ته رکو پکې 5 کم او که یو پکې کم 5 موږ دې په مخه غشتې یو دا څه کې بس بیا پانسې وي تا خو غوسه شوې نو مې همغه بله ورځ ریا دی دا نه وی چې بېګا بیا پاسېدلم بیا پاسېدلم دا ریاکاري عمل الله دپاره کوه یاره یو بعضې پکې دی چې تسبیح باړئ یا به جیب کې پرتي خو چې مونږ ووینې رو به یې باسي یو راته لا وایي چې تسبیح به داسې اړو داسې او که دا بل شان به اړو